السلام علیکم قدرمنو دوستانو، خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ او د صحت په جامو کې پټ اوسئ. قدرمنو خویندو ورونو، زه نن یو ځل بیا ستاسې په درانه خدمت کې حاضر یم د یو نوي موضوع سره، د یو نوي درس سره. هیله مند یم چې درس تر پایه را سره پاتې شئ، یو څه ترې زده کړئ او په خپل ورځني ژوند کې ترې استفاده وکړئ. قدرمنو خویندو ورونو، نننۍ موضوع مو د Kleidung په باره کې ده، یعنی د کالو یا جامو باره کې برابره کړې ده. نو راځو خپل درس ته. قدرمنو خویندو ورونو، موږ سره لیکل شوي دي په بننۍ برخه کې دی Kleidung یعنی کالی یا جامه. دی یکه یعنی کرتی یا جمپر. دی هوزه یعنی پتلون. das Kleid یعنی خزینه کمیز. die Schuhe یعنی بوتان. die Kappe یعنی خولۍ. der Pullover یعنی وړین کمیز. der Mantel یعنی بالاپوش یا کوٹ. die Stiefel یعنی موزه یا موزه یا کوزه. die Unterhose یعنی نیکر. die Handschuhe یعنی دستکشی. die Socken یعنی جرابی. der Schal یعنی د غاړې دستمال. die Badehose یعنی د لامبو وهلو نیکر. der Schlafanzug یعنی د خوب جامه. das Hemd یعنی کمیز. die Krawatte یعنی نیکټائی. der Gürtel یعنی کمربند. قدرمنو خویندو ورونو، دا اوس موږ د نن ورځې درس. هیله مند یم چې درس مو خوښ شوی وي او یو څه مو ترې زده کړي وي. قدرمنو خویندو ورونو، که چیرته تاسې پوښتنې لرئ نو تاسې کولی شئ چې موږ ته زموږ د انسټاګرام د لارې راواستوئ او یا هم موږ ته په کمنټ کې پرېږدئ. نو انشاءالله موږ به ستاسې پوښتنو ته ځوابونه پیدا کوو او ځوابونه به یې درته وایو. تر بلې ویډیو پورې چې زه ستاسې په درانه خدمت کې حاضرېږم، تاسې په پاک او مهربانه رب سپارم. الله مو مل شه.